حدیث نمبر 5 د ابو هريره مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي آخر من یحشر راعیانی، هغه اخرني خلک چې مړه کیږي 2 شپنیان به وي، د مزینه د قبیلې څخه وي. بعضې وایي چې یو به د مزینه د قبیلې څخه وي چې د مغدر په قبیله کې یو شاخ دی، او یو به د جهینه د قبیلې څخه وي. خو بعضې روایتو کې راځي چې دواړه به د مزینه د قبیلې څخه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي یریدان المدینه، دوی به اراده د مدینې منورې لري. مدینې منورې ته به دا شپنیان روان وي، رمه به ورسره وي. ینعقان بغنمهما، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي چې پر پسو پر رمه باندې به آواز کوي. هغه شپانه چې رمه پیایي آواز ورباندې کوي. د هر قوم د هر خلکو په دا آواز کولو کې خپل عادت شته. څوک یو ډول آواز ورته کوي چې رمه کنټرولوي، یا رمه راګرځي، یا رمه د اوبو خواته هغه رامخ کوي، یا رمه د وښو خواته راګرځي، یا رمه پر مخ باندې بیایي. هر قوم ځان ته خپل هغه مروج اصطلاحات الفاظ ورته وضع کړي دي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي دغه 2 شپنیان به ناره کوي پر پسو پر رمه باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي فیجدانها وحوشا. د دغه 2 قسمه تعبیر شوی دی چې مدینې منورې سره به ته چې دوی روان وي، دغه پسونه حیوانات به هغه بدل سي، وحوش به وګرځېږي. او بل روایت داسې راځي فیجدانها وحوشا، دوی به دغه پسونه هغه دلته مدینې منورې ته چې راځي حقیقت پسو به بدل سي، وحوش به سي، یعنی دی حیوانات به ځین جوړ سي. بعضې کې راځي وایي دوی چې مدینې منورې ته روان وي، دغه مدینه منوره به دوی خالي وویني، هېڅوک به نه وي، انسانان به کې مړه سوي وي، ځکه د هغه د قیامت اخري علایمې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي حتی اذا بلغه، دوی چې کوم وخت ورسېږي په مدینه منوره کې یو ځای دی چې هغه ته دوی سنیة الوداع وایي، چې د رخصت ځای و، چې کوم وخت به رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم دغه مجاهدین او یا د مسافر خلک چې به راغلي وو رخصتول به ورسره راوبوتئ، تر هغه ځای بیا هغه مهمنوازي ورسره وکوله، د هغه ځای ایسته بیا رخصت کوي. یا به کوم حجاج یا به کوم خلک عمرې ته تلل له هغه منطقې څخه بیا رخصتول. نو وایي هغه ځای ته چې راورسېږي خر علی وجوههما، دوی به هم پر مخانو باندې راوغورځېږي، بس دوی به هم هلاک سي. دلته به برا یو مخ د دنیا کې هغه نظام د انسانیت ختم سي، انسانان به مړه سي، پیرانان به مړه سي. هغه د قیامت هغه اخري علایمې دي، بارا به د سور په شپېلي کې پکړول سي. د مځکو د غرو د ردو د اوریځو د اسمانو دا ټول نظامونه به ړنګ کړول سي، او صرف د الله جل جلاله خدای به پاتې سي.